خبره کوي. نو دا قسم د غیر الله په نوم که هغه نبي دی که ولی دی که ګټه ده که ونه یو سړی زما د قسم وي د الله په نبي باندې دا زموږ په ملکونو کې ګوره ډېر استعمالېږي زما د قسم وي په کعبه باندې شرک دی ځکه چې کعبه مخلوق دی ها داسې وایه ورب الکعبه د کعبې په رب مې د قسم وي ښه دغه شان دا پښتانه اکثر پکې داسې وایي چې کوم د عقیدې نه نه خبر وایي زما دې د بچو په سر قسم وي دا هم شرک دی ولې غیر الله دې کې څوک دی دا بچي زما دې د بچو په سر قسم بس هغوی بس اوس تکلی شي او بعض وایي زما دې د ښځې په سر قسم او ښځه وایي زما دې د خاوند په سر قسم او زما دې د پلاني او د پلاني په دا ټول د شرک په زمره کې دننه راځي د شرک په زمره کې دننه یا به شرک اکبري یا به شرک اصغري یعنی یو سړی موږ ته دا هم ویلی شي چې نه ما چې د چا په نوم قسم وخوړو غیر الله په نوم زه دې د الله سره شریک نه ګڼم نه یې داسې تعظیم کوم په زړه کې مې دا دی چې نه نه الله ډېر اوچت دی او الله ډېر لوی دی موږ ورته ته بیا هم په شرک کې اخته او هغه چې وایي چې دا عقیدې ده چې د پلانې ده چې ده یاد کو دی بلکل د الله سره برخدار او شریک دی د خو په لوی شرک کې اخته شو خو د شرک نه پکې خلاصۍ نشته لازم په شرک کې واقع کېږي ځکه چې یو داسې کار یو داسې صفت یو داسې قدر او احترام هغه د مخلوق له ورکو چې د هغې حقدار صرف الله او شرک دې ته وایي که نه چې ته یو داسې کار یو داسې څه د غیر الله دپاره وکړي چې د هغې حقدار صرف الله وي لکه سجده لګول غیر الله ته ولې شرک دی ځکه چې سجدې حقدار یو الله دی دعاګانې غوښته د غیر الله نه دعاګانې غوښته ولې شرک دی ځکه چې د دعاګانو غوښتو حقدار یو الله دی او داسې پسې بیا ځه هغه قسم هغه یمین چې هغه په شریعت کې مشروع ده او موږ ته ګنجایش دي د کولو هغه دا چې یو انسان قسم وخوري په خپل رب باندې یا د هغه رب په نومونو کې په یو نوم باندې یا د هغه په صفاتو کې په یو صفت باندې زما دې قسم وي زما په رب باندې او زما دې قسم وي په الله باندې او زما دې قسم وي زما په خالق باندې او زما دې قسم وي د الله په کلام باندې زما دې قسم وي په قرآن باندې جایز ده که نه جایز جایز دی ولې قرآن د الله خبرې دي نو د الله صفت نه شو قرآن مخلوق خو نه دی که نه مخلوق دی قرآن خو د الله کلام دی او الله خالق دی نو د خالق یو صفت داسې کېدی شي چې هغه د مخلوق وي نه موږ چې کله قسم خورو په قرآن باندې او که څوک داسې نیت وکړي چې زما د قرآن په دې ګټه او په دې پاڼو قسم وي دا به جایز وي دا نه دی جایز ځکه چې پاڼې او ګټه څه دی مخلوق دی خو ما ته نه ښکاري چې څوک قسم خوري او هغه په ذهن کې پاڼې او ګټه وي د هغه په ذهن کې هغه خبرې دي چې په دې پاڼو کې دي او خبرې د الله صفت دی نو د الله په صفت باندې قسم خوړی شي د الله په نومونو کې په هر یو نوم چې قسم خوري دا هغه صحیح قسم دی بیا دا فایده ده کې قسم په درې قسمه قسم په درې قسمه یو ته ویلی کېږي په عربۍ کې او په شریعت کې الیمین اللغو پالتو بې فایدې قسم چې مقصد د سړي نه قسم کول او په خوله ټکی راشي لکه بغیر ارادې نه ته داسې مې ویلی چې یو قسم قسم دا دی بغیر ارادې نه قسم کول بغیر د قصد نه او د انسان په ژبه داسې راشي او هغه د پته نه لکه نه قسم دی داسې به کوم او نه ستا د قسمې ته به نه کوې کله کله سړي په ژبه هسې راشي دا عربي اکثر وایي والله لا والله دا دوی چې په مخه دا والله والله وایي د دوی اکثر د دې اراده نه دی ویل هسې بس ژبه دې سره عادت شي په دې دا د الله رحم دی چې په دې قسم الله موږ نه رانیسي او نه لازم دی ردی پورا کول او نه ردی په نه پورا کولو باندې کفاره دا الله رحم دی
او که چېرته په دې مله موږ رانیوې نو څومره به ګرانه وې. خبرو کې هسې د سړي په خوله راشي قسم دی ګورې زه به رسره ودي سیال وکړم ښه نو دغه هسې پښتانه وایي قسم دی ته ښه اوس داسې ارادتن نه وایي دغه لغت کې داسې استعمالي کو چې کله اراده وه هغه به جدا مسله ده. نو که څوک هم تپوس وکړي چې الیمین اللغو څه ته وایي بې مقصده بې ارادې قسم ته چې قصد نه او په ژبه باندې راشي. او الله قرآن کې وی لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم الله تاسو په دغه قسمونو نه رانیسي چې کوم لغو دي ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم الله تاسو په هغه قسمونو رانیسي چې هغه تاسو د زړه نه کوئ. دغه قسمونو باندې انسان رانیوی کېږي. او دا راته ووایم ګورئ که ته ما دوکه کړي او بل او پلانی دوکه کړي که نه خو ګوره الله نشي دوکه کولی. اوس یو سړي قسم خوړلی دی ښه ارادتن ښه یعنې زړه کې ښه په ښه اراده وه وروسته بیا د دې د ګناه نه د بچ کېدو کفارې نه بچ کېدو دپاره و یاره بس هسې په خوله مې راغی اراده مې نه و دا خو به زه تاته ویم زه صحیح دی چې اراده دې نه و څه د باندې نشتي زه به تاته داسې ویم ځکه زه ستا زړه نه یم خبر و الله سره به څه کې کله چې د یو مسلې معلومات کوئ که نه داسې معلومات کوو څنګه چې دا د مفتی او د عالم جواب ستا دپاره نه حلال حراموي او نه حرام حلالوي. ها الله هغه عالم نه رانیسي مفتی ځکه چې هغه په دې مکلف دی چې یو سړی دې څنګه سوال وکړي هغه هغې مناسب جواب ورکړي باقي د زړه نه ستا الله خبر دی. نو که ته زور راولې په دې عالم باندې چې دې کار ته اوس حلال ووایي او خبره ورته جوړه داسې کړي چې هغه ورته حلال ووایي او هغه یې نه حلال نو ګوره دغه حلال ستا دپاره د ده په دغه حرام ستا دپاره د ده په دې فتوه نه حلالېږي. یا حلال پې حرامې نو هغه نه حرامېږي یا روا پې ناروا کوې یا ناروا پې روا کوې نو دا نه کېږي داسې او هغه الله نه رانیسي. چې کله هم د مسلې تپوس کوئ نو ښه رښتیا پکې ووایئ. زموږ خواله خو ډېر راځي که نه یاره بس داسې او بس داسې او دا خبره به اغېږي راغېږي او تاویل راته زه ورته لکه مقصد دې څه دی که ستا په ذهن کې یو جواب وي او په ما باندې هغه جواب ورکول غواړي نو خو ما ته ووایه زما په ذهن کې دا دي او زه غواړم چې ته د خولې نه دا ټکی راوباسي او که د الله د شریعت مطابق فیصله غواړې او جواب صحیح غواړې نو څه چې شوي دي او څنګه شوي دي هغه شان راته ووایه زه به درله جواب درکړم. او که نور دې ته راغلی چې زه به ستا د مرضۍ مطابق جواب درکړم ته به ما ته دروغ وایې زه به تاله جواب هم درکړم خو ګوره یاد ساته زما دغه جواب الله پې ما نه رانیسي او ستا دپاره پې هغه کار نه روا کېږي او نه پې ناروا کېږي. نو اوس که یو سړی دا وایي چې ښه یو قسم پکې هغه دی چې بې ارادي نو په دې خو څه نشتي نو که زه چې ته قسم وخورم بیا به وایم چې یاره زما دا قسم څه و دا خو هسې په خوله باندې راغی لا شعوري دا خو ته ما ته وې او هغه ته یې وې والله ته به څه وې ځکه چې الله وایي ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم د زړه نه چې کوم قسم شوی د الله ته به دې رانیسي. او حدیث کې دا راځي روایت کې امام بخاري راوړی عائشة رضی الله عنها وی انزلت هذه الآية في قول الرجل لا والله وبلا والله وكلا والله وی دا آیت د هغه سړي مبارک کې نازل شوی دی چې الله پرې رانیونه کوي وی هغه چې خبرو کې وی لا والله نه زما دې په الله قسمي نه ته به داسې وکړې الله زما دې په الله قسمي نه کېدی نه چې زما دې په الله قسمي دا د عربو عادت ته اکثر زموږ نه عجمو نه زیات عرب دا ټکي استعمالوي. نو د دې په باره کې الله دا آیت راولېږو چې په دې الله رانیوه نه کوي او د دې کفاره څه ده ولې نشته کفاره عادتي قسم دی کفاره به په دې نشي ځکه چې اصل کې دا قسم شوی نه دی نو چې شوی نه دی د اصل نه نو کفاره دې څه ورکړي. ها دویم قسم قسم دی او د دې تفصیل به نور ښه د دې نه زیات راځي مخکې الیمین المنعقده هغه مضبوط قسم چې هغه ارادتن شوی او په مستقبل کې په یو کار کولو باندې یا د یو کار په پرېښودو باندې شوی. خیال کوئ تعریف کې